سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان ابدالیانو وکولی شول چې هندوستان الف لوبډلې ته په نیمه پای لوبه کې ستره ماته ورکړي. واقعا افغان لوبغاړو په نن لوبه کې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې هندوستان الف لوبډلې ته په لومړي ځل سره ماته ورکړه. افغان لوبډلې تر اوسه هندوستان لوبډلې ته ماته نه ورکړې، هغه که ملي لوبډله وه که 19 کلنه که الف ملي لوبډله وه، خو تر اوسه هندوستان ته ماته نه ورکړې. دا لومړی ځل چې افغان ابدالیانو هندوستان الف لوبډله ماته کړه. په نن لوبه کې افغان لوبغاړو ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله، هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دواړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړله. خو په توپونه کې به په خاصه توګه صدیق الله اتل، زبید اکبري، کریم جنت چې ډېره زبردسته بهترینه لوبه یې وکړه. زبید اکبري 40 منډې جوړ کړله، صدیق الله اتل 83 منډې جوړ کړه، داسې کریم جنت به 41 چټکې منډې جوړې کړې. افغان ابدالیانو په پوره 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 206 منډې وټاکئ چې هندوستان لوبډلې ته د 207 منډو ستر هدف کېښوی. خو هندوستان لوبډله بیا ونه توانېدله چې په یاد هدف پسې ځان ورسوي. د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړ کړې چې په 20 منډو په توپیر د افغان لوبډلې څخه ماته وخوړه. افغان ابدالیان په توپ اچونه کې هم ښه وځلېدل چې د هندوستان پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. علي محمد غضنفر، عبدالرحمن رحماني دوې ویکټې واخیستلې، خو داسې قیس احمد به 1 ویکټه واخیستله. د هندوستان 2 توپوونکو په رن آوټ باندې خپلې ویکټې هم د لاسه ورکړلې، خو ونه توانېدله چې په نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته ماته ورکړي. دا په لومړي ځل سره افغان لوبغاړو په نیمه پای لوبه کې هندوستان الف لوبډلې ته ماته ورکړه. افغان لوبغاړي به په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې سره مخ کېږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې په پایلوبه کې هم سریلانکا لوبډلې ته ماته ورکړي. افغان ابدالیان به د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې 2 ورځې بعد یعنې پر 28 اکتوبر باندې پایلوبې ډګر ته کښته کېږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان ابدالیان په پایلوبه کې هم سریلانکا لوبډلې ته ماته ورکړي. بیا هم ټولو افغانانو ته مبارکي ورکوم چې افغان اتلان پایلوبې ته ووتل.